د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي په افغانستان کې اوس نو طالبانو سر راپورته کړي او دا هغه طالبان نه دي چې د ټوپک په زور به یې فیصلې کولې. شیخ رشید په دې وروستیو کې منلې وه چې د طالب مشرانو کورونه په پاکستان کې دي او هغوی زیاتره د پاکستاني روغتونونو څخه خپل علاج کوي. شیخ رشید زیاته کړي پاکستان په سیمه کې خپل یو ارزښت لري. د نړۍ هیڅ یو سوپر طاقت موږ له نظره نشي غورځولی ځکه چې تر موږ پرته د هیڅ چا دال نشي پخېدلی. هغه وویل د دې سیمې سیاست په بدلیدو دی او د افغان کشالي په اړه چې په خپل افغانان هره پریکړه کوي هغه به پاکستان ته د منلو وړ وي. خو ورسره دا هم وویل چې دا اوس په افغانستان کې کوم طالبان راپورته شوي دا نوي طالبان دي او هغوی نه دي چې خپلې پریکړې به یې د ټوپک په زور کولې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشران او څیړونکي تور لګوي چې د افغان کشالي په لړ کې افغان دولت او نورې نړۍ پاکستان ته شا کړې ده او حتی د امریکا ولسمشر جو بایډن تر اوسه افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستلو په اړه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته یو زنګ هم نه دی وهلی. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف په دې وروستیو کې ویلي وو که جو بایډن پاکستان ته زنګ نه وهي دا یې خپله خوښه ده دلته یم څوک زنګ ته په تمه نه دي. تر دې 2 ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي و چې د افغانستان د طالبانو جامې به ساده وي خو نور هغوی ډېر هوښیار او ځیرک دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد روانه اونۍ یو پاکستاني خبریال مبشر لقمان ته ویلي و چې که دوی سره افغانستان کې واکمنۍ ته ورسیږي نو پاکستان سره به د ورورګلوۍ اړیکې لري ځکه چې پاکستان خپل دوهم کور ګڼي. په دغه مرکه کې خبریال مبشر لقمان پرلپسې د طالب ویان نه پوښتنې کولې چې آیا تاسې هندي چارواکو سره هم تماسونه نیولي دي. ذبیح الله مجاهد په خپله ماته ګوډه اردو کې ځواب ورکړی و چې د طالبانو هند سره هیڅ رقم تماسونه نشته او پاکستان سره ښې اړیکې غواړي.